او بیا فرمائی فاحب الخلق الی اللہ، بیا دا اللہ پاک رب العزت په نظر کې په دې مخلوق کې کم مخلوق هغه ته ډېر زیات محبوب او خوښ دی. الله وایي زه بیا چا سره محبت کوم او مینه کوم؟ فرمایي زه هغه چا سره مینه کوم، هغه چا سره محبت کوم من احسن الی عیاله، چې څوک زما مخلوق سره ښېګړه کوي. نو فرمایي دا مخلوق زما په نظر کې د محبوبیت په حواله باندې، د خوښوالي په حواله باندې داسې دی لکه د خلقو چې اولاد وي. نو د چا د اولاد سره چې څوک مینه کوي، یقیناً بیا د والدینو به د هغه خلقو سره مینه وي. الله وایي زما مخلوق سره چې څوک مینه کوي، زما مینه به هغې سره وي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په دې حواله باندې الله ته سوال وکړو. اللہ رب العزت سوال کئی اللہم اے زما ربا زما خدایا انی احبہما، اے زما رب دے حسن او حسین رضی اللہ تعالی عنہما نوسو سرا بچو سرا زما ډېر زیات مینه ده. الله دی سره زما ډېره مینه ده. نو خدای ستا خو ما سره ډېره مینه ده. نو زه درته سوال کوم اللهم انی احبهما فاحبهما، اللہ تا ز محبوب یما او زما دان وسیمات محبوب دی. نو اللہ زدر تا سوال کوما چه زما ورسر من دا او زما ورسر محبت دی، نو تم ورسر من محبتو کا. اللہ زما خوخ دی نو تم ورسر محبتو کا. اور بیا فرمائی جناب رسول اللہ علیہ السلام یواز دانا چی یا اللہ زما د دین وسو سر منو کا، بلکہ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اغا چا سر محبتو کا چی سوک دی سر محبت کئی. اللہ دا دوارا زما خوخ دی، تیم خوخ کا تم ور سر محبت ہوگا. او اللہ بیا چی دی سر سوک محبت کئی تا غی سرم محبت ہوگا. غرض دا چی مخلوق دا اللہ پاک پا نظر کے محبوب دے لکا دا اہل عیال پشار. نو اغا سوک خوکی چی سوک دا اللہ رب العزت دے مخلوق سر محبت کی، دی بان شفقت کی، دی سر مینہ کی، پا دی بان دے رحم کی. کاغا مخلوق انسان دی، کاغا مخلوق پیریان دی، کاغا مخلوق حیوانات دی، کاغا مخلوق مارغان دی، سچی دی دا ټول دا اللہ پاک مخلوق دے. او دا مخلوق ټول اللہ تا گران دے. نو اللہ دا غواړي چې زما دے گران مخلوق سره دی زما دا بندگانم محبتو کی او دی دے ور سره مینه وکي.
زما رونو دا زمون نه وړاندې چې کم خلق تیر دي کاغه د دې امت خلق دي صحابه دي تابعین دي تبع تابعین دي اولیاء او بزرگان دي او که نور امتونو کې داسې خلق تیر شوي د هغې د جن دا واقعات او د هغې د جن حالات دا د دې رستنو دپاره د عبرت او د نصیحت ذریعه ده قصص الاولین مواعظ الاخرین د ړومبنو خلقو واقعات د رستنو دپاره نصیحت دی دا د دې دپاره عبرت دی چې د خلقو هغه واقعات مونږ مد نظر وساتو د هغې هغه واقعات وګورو د هغې هغه واقعات واورو هغې څه کړي دي چې مونږ هم د هغې په نقش قدم باندې لاړ شو هغه د الله نیکان بندگانو اولیاو هغه بزرگانو نو د هغې ژوند زمونږ دپاره عبرت دی څنګه چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ژوند زمونږ دپاره عبرت دی او الله جل جلاله فرمایي چې زما د پیغمبر په دې ژوند کې ستاسو دپاره نمونه ده او ستاسو دپاره عبرت د دې وجې نه ما عرض کوم یا بزرګو نو د هغه بزرګ اهلیه بیبي چې وه هغه د طبیعت نه تیزه وه او دا بزرګ به ډېر زیات پازاب او ډېر زیات یې تنګ کړی نو څنګه نارینهو کې د طبیعت نه تیزم وي نرمم وي دغه شان په زنانو کې هم تیز او نرم طبیعتونه وي او چونکې د عقل او دین په لحاظ باندې زنانه نسبتاً د نارینهو نه کمزوري دي د دې وجې نه یقیناً په هغې کې د خپلو خاوندانو سره د مینې او د محبت ژوند تېرول د خوشحالۍ ژوند تېرول د عزت او د احترام ژوند تېرول دا ضروري دي خو ډېرې داسې وي څنګه چې پکې ډېرې ښې نیکان هم شته دارنګې پکې تیز دی هم شته بزرګان او اولیاء یې هم تنګ کړي د یو بل بزرګ خبره یاده شوه هغې یو ځل یې ښځې ته وویلې وی ته ډېره بدقسمت یې وی ولې وی بدقسمته په دې چې په هر ټوله دنیا زما قدر کوي احترام کوي عزت مې کوي ما نه فایده حاصلوي زما په لاس باندې بیعتونه کوي نیکان کیږي الله والا جوړېږي او تا ما سره دونه زندګي تېره کړه او په تا باندې څه اثر ونه شو نو ښځه ورته وایي وایي ته پوه نه شوې ته خو ما ته وایې چې ته بدقسمت یې زه خو بلا خوش قسمت یم ګوره بیا هم اقرار کوي وی زه خو بلا خوش قسمت یم چې ستا غوندې ښه سړی مې خدای خاوند کړی دی بدقسمته خو ته چې ما غوندې ښځه خدای ستا ښځه کړې ده نو زه خو ښه خوش قسمته یم ستا غوندې ښه خاوند خدای را کړی دی بدقسمته ته چې زما غوندې ښځه خدای در کړې ده او ته رانه تنګ یې نو هر قسم پکې وي نو بزرګو نو د هغه ښځه د طبیعت نه تېزه وه او ډېر به یې دا بېچاره تنګولو را تنګولو نو د هغه بزرګ عقیدتمن خلک وو خلکو ته هم پته وه چې دا بېچاره دی ښځه د لاسه تنګ دی نو چا ورته وی حضرت چې دومره زیات په تکلیف کې دونه ضرر در کوي دونه د پریشانه کوي خو پرېږدي د طلاق وله ورکړه ښځې لږې خو نه دي بله به وکړي دې بزرګ ورته ډېره عجیبه خبره وکړه
دا بزرگ ورته وی دی کې شک نشتا چې د ښځې لا طلاق ورکول زما په اختیار کې دي ځکه طلاق د سړي په اختیار کې دا د ښځې په اختیار کې نه دی زما په خیال ګوره الله رب العزت هغه ته د خپل مخلوق ښه معلوم دی که دا اختیار د ښځې په د طلاق و د اختیار د ښځې په لاس کې وي نو زما په خیال په ورځ کې په چې کوم دی لکونه ښځې طلاق دی بس هغې به طلاق په خپله باندې خاوند له ورکولو خو دا خدای پاک د هغې په اختیار کې دا شی نه دی ورکړی ځکه د نظام په چلېدو باندې الله رب العزت پوهېږي انسان پې نه پوهېږي بس خو چې لږ اخوا دې خوا کېدی و د خاوند نیړه خفه کېدی نه په مخه به یې ونه طلاق ورکولو بیا نو الله پاک د اختیار سړي له ورکړی دا بزرګ ورته وایي خبره دې بلکل ټیک وکړه د طلاق اختیار زما په لاس کې د طلاق ورکولی شم څه ګران کار نه دی خدا الله بنده طلاق ځکه نه ورکوما چې ما سره یو فکر دی وی جی څه فکر دی وی که طلاق ورله ورکم دا آزاد کم یا به چا سره نکاح کیږي یا نه که نکاح یې ونشي دا بیچاره به پریشان وي دې ته به تکلیف وي او که نکاح یې چا سره وشي نو څنګه چې تېنه زه تنګ یم داسې به تېنه بل تنګ وي ما سره دا غم دی چې دا د دې تنګي دل به زه برداشت کما بجای د دې چې د بل مسلمان د پاره غم جوړ کما که طلاق ورکما او آزاد یې کم نو که نکاح یې چا سره ونشي خو د دې به ژوند خراب شي او که وشي چا سره نکاح نو چې ما غوندې بزرګ ته نه تنګ دی نو څه پته لګي چا سره نکاح کېږي هغه به هم ترې نه تنګي نو په هغه بنده مې زړه سوځېږي چې هسې نه بل په غم باندې وړي پرېږده زه چې پرې اوښت یم دا ټیک ده دا ګوره د الله د مخلوق سره څونه مهرباني دی چې هغه سره دا فکر دی چې زه به دا تنګېدل او دا ضرر د دې ښځې برداشت کړم بل مسلمان ته که دا لاړه شي هغه مسلمان ته به تکلیف ورسېږي دا د الله رب العزت د هغه اهل و عیال د هغه سره د هغه محبت په وجه باندې دی بزرګ وویل چې د الله دا مخلوق د خدای پاک د اهل و عیال په شان خوښ دی څه له په دې غم باندې بل څوک اخته کومه زه پې باندې اخته کېږم